السلام علیکم. نن بیا بابا رحم الله سار صاحب را سره پروګرام کې موجود دی، نو راځئ چې یو کلام ترې واورو. راځئ مونږ ډېره مننه. زه یو کلام به درسره شریک کړم. د خوري مې د پښتون په نوم بلا په نظر نه راځي، دا سړي خواره سړي د چا په نظر نه راځي، او خدایه د پیریانو د دیوانو سره جنگ مې دی، خورمه ګزارونه خو زما په نظر نه راځي. مننه. خدایه د پیریانو د دیوانو سره جنگ مې دی، خورمه ګزارونه خو زما په نظر نه راځي. تاسو د کشمیر او فلسطین غمونه جاړئ، خو تاسو ته د اړنګه پښتونخوا په نظر نه راځي. مننه. تاسو د کشمیر او فلسطین غمونه جاړئ، خو تاسو ته د اړنګه پښتونخوا په نظر نه راځي. نن یوې ماشومې د یوې کونډې مور نه سوال کوو، نن یوې ماشومې د یوې کونډې مور نه سوال کوو، ډېره موده تېره شوه بابا په نظر نه راځي. وایه د فرعون او د نمرود په قصو ډوب مولا، تا ته د وختونو ابرهه په نظر نه راځي. دغه په تیارو پسې روان لښکر خلک، دغه په تیارو پسې روان لښکر خلک، ولې دې منکرو ته رڼا په نظر نه راځي. مننه. دغه په تیارو پسې روان لښکر خلک، ولې دې منکرو ته رڼا په نظر نه راځي. ښکاري د پښتون په سیمه جنگ د مدنیاتو دی، دینه بغیر بله یوه ګناه په نظر نه راځي. مننه. ښکاري د پښتون په سیمه جنگ د مدنیاتو دی، دینه بغیر بله یوه ګناه په نظر نه راځي. زه د قام په غم باندې غمجنه شاعري کوم، ځکه په غزل کې مې لیلا په نظر نه راځي. مننه. زه د قام په غم باندې غمجنه شاعري کوم، ځکه په غزل کې مې لیلا په نظر نه راځي. پس زما له مرګه به زما شاعري هم اوري، پس زما له مرګه به زما شاعري هم اوري، وایي به سحر رحم الله په نظر نه راځي.